نن دې د یار موټې ګرم دی دی وخت دی او مثال یې د مړز دی د مړزو ګیرې کا بس ته دومره وکړه چې زما جال طرف ته یې رامخه کا غم مه کوه ویلې مې دي ورته راځي به او غوږونه یې د مخکې نه سره دي لفنګ شوی دی بله لارې نشته او هغه دې راغی زه د نه ورځم ته یې اکاړي ته رادننه کوه لورې ما خو وی چې نن به زه ستا په سر باندې ته مور ولیلو پټ اچوم او ته مې نن بیا نه والیږي زما مورې زما ناوې چاچی خو زما شونډې ګنډلې دي دا د پښتنو پیغلو او اشرافو جنکو ښایست دی خو ناوې چاچی زما روح ته دوا کوه چې بې ځایه ضدونه پرېږدي بچې الله دې ورته هدایت وکړي آمین ښه بچې زه اوس ځم خو تر هغې به زه انتظار کوم تر څو چې زما د ګلپري شونډې نه وي پرانیستې شوي السلام علیکم لالا وعلیکم السلام څنګه یې خیمه لالا داسې ښکاري لالا چې ما له د خوشحالۍ زیری روړی دی وایه تحفه زه چا کړی اوسم دا دومره ښکلې لوپټه لپټه لالا ما ته پته ده دا زما روندار له روړې ده ما له نه دا نه ستا ده او نه ستا د ورندار دا نه زما ده نه زما د روندار نو بیا دا د چا ده ته نوشین د خورې نوشین لالا ته ماله د پردی تورسرو لوپټې کور ته راوړې ته په خپل کور کې تورسرې نه لرې بس کا خورې بس کا تا د پټو سترګو بازي وه دې خو زما سترګې وغړولې ما د ژوند ډېره لویه بازي بېله دلدار زما نه ډېر لوی دا وګټلو ډېر لوی دا یې رانه وګټلو خورې ته به زما لپاره اوس یو کار کوې زما قسم به په ځای کې او دا لوپټه به د نوشین په سر اچې د یو مقدسې او درنې رشتې په نوم داسې به درنې څنګه چې ته خپله درنې خورې ما ته به داسې کې څنګه چې ته ما دپاره داسې به زما قسم هم پوره شي او زما کفاره به مدا شي کفاره مې نه مدا شي ته ځان تیار کړم چې لاړ شو لالا زه فټ کې تیارېږم او راځم دا ما څه وکړو دا ما څه وکړو
بشلا پوی ندا 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 حسیلې ونی دا په مګران دا پوی بشلا پوی ندا 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 حسیلې ونی دا په مګران دا حسیلې ونی دا په مګران دا دا تلاوت په کوله د پټه راوړې ده